له سختو سیاسي اختلافونو تر نږدې همکاري د وزیر اعلی سهیل افریدي او مولانا فضل الرحمن ترمنځ ناڅاپي نږدېتیا ولې رامنځته شوې؟ هغه مشران چې تر دې وروسته یا پورې یو د بل په ضد سختې سیاسي نیوکې کولې اوس ولې پر یوه میز راټول شوي دي؟ په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي حالاتو په بدلیدونکي انځور کې د وزیر اعلی سهیل افریدي او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وروستي ګډې خبرې غونډه کې پوښتنې راولاړې کړې دي. دواړو مشرانو د مفتي محمود مرکز په پېښور کې له لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا د عیني مالي او اقتصادي حقونو د غونډې کولو لپاره به ګډ دریځ خپلوي. خو پوښتنه دا ده چې د کلونو سیاسي اختلافونو سره بیره اوس د دې نږدېتیا تر شا کوم عوامل دي؟ وزیر اعلی سهیل افریدي وایي د دوی خبرو اصلي محور د خیبر پښتونخوا حقونه، د NFC ونډه، د ضم شوي قبایلي ضلعو مالی حقوق، د غنمو رست او د ګیس ستونزه وه. لومړی ادعا وکړه چې له 2018 کاله راهیسه د پخواني فاټا له انضمام وروسته د صوبې نفوس زیات شوی، خو د NFC په ویش کې خیبر پښتونخوا ته د هغې د نفوس او اړتیاوو مطابق ونډه نه ورکول کیږي. هغه ویل چې د 25م آئیني ترمیم وروسته باید د NFC نوي ایوارډ اعلان شوی وای، خو لا هم پخوانی نظام روان دی او د ضم شوي ضلعو حقونه په سمه توګه نه دي ورکړل شوي. دواړو مشرانو د پنجاب له لوري د خیبر پښتونخوا ته د غنمو د رست محدودولو هم د اندېښنې وړ وبلل. وزیر اعلی ویل چې دا اقدام د عین خلاف دی او په دې مسله کې له مولانا فضل الرحمن سره بشپړه اتفاق شته. د ګیس موضوع هم دواړو ترمنځ د موافقې یو مهم ټکی و. د وزیر اعلی په وینا خیبر پښتونخوا هر ورځ له 500 MMCFD څخه زیات ګیس تولیدوي، حال دا چې خپل اړتیا یې شاوخوا 150 MMCFD ده، خو بیا هم صوبه د ګیس له لوډ شیډینګ سره مخ ده. سیاسي شنونکي وایي که څه هم تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام په ملي سیاست کې سخت مخالفین پاتې شوي، خو د صوبې حقونو، قبایلي ضلعو، NFC او ګیس او اقتصادي ستونزو په چیر موضوع عادت کې د ګډ دریځ اړتیا دواړو مشرانو یو بل ته نږدې کړي دي. دیني مدرسو د رجسټریشن په اړه هم دواړو لورو ترمنځ مثبت پرمختګ لیدل شوی. وزیر اعلی اعلان وکړ چې صوبایي حکومت به د مدرسو د رجسټریشن لپاره د قانون جوړونې ملاتړ کوي او په دې برخه کې به رغنده رول ولوبوي. اوس د سیاسي حلقو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا دا نږدېتیا به یوازې د صوبایي حقونو تر موضوعاتو محدوده پاتې شي، که د خیبر پښتونخوا په سیاست کې به د نوي سیاسي اطلانونو او بدلونونو لاره هم اواره کړي؟ راتلونکي ورځې به د دې پوښتنې جواب ورکړي.